زمونږ د وروسته پاتې کېدو لامل زمونږ خفګان او پریشاني ده. دا چې څنګه ځان ځینې خلاصولی شو، ویډیو تر پایه وګورئ، انشاءالله چې یو څه به ځینې حاصل کړو. په شروع کې باید ووایم چې خفګان یا خوشحالي یو خاص معیار نه لري، ځکه دا یو انساني حالت ده چې موږ ټول ورسره مخامخ یو. هغه داسې که موږ تاسې فکر وکړو یو پاچا د وخت د زمانې چې د ژوند ټول امکانات لري، د ژوند ټول هغه هستي لري، احترام لري، خوشحالي لري، واک لري، اختیار لري، هر څه لري چې موږ په خیالونو کې ګورو خو هېڅ نه لرو. یو پاچا دا هر څه په ژوند کې لري، خو یو ملګری راولاړي د په باره کې یو داسې خبره کوي چې ده ته پکې ډېره بې عزتي هم نه وي، فقط د ده غرور ته لیک صدمه پکې ورسېږي. دی په دې وړې خبره ډېر زیات خفه شي، چې دا ولې وویل. نه دغه هستي ته فکر کوي، نه دغه عزت ته فکر کوي، نه د خلکو احترام ته فکر کوي، نه واک ته، نه اختیار ته. راځي په ډېره جزي مسله باندې خپل زړه خوري چې دا ولې داسې شو. همدا ډول که یو انسان له بل انسان سره ډېر بد کړی وي، وهلی وي، ټکولی وي، ضرر یې ورته رسولی وي، خو چې په ډېر عجیب شکل د ده نه بښنه غواړي، لاس پرېږدي چې یار بښنه غواړم، بس هغه انسان له زړه نه ټول وشي، هغه بخي. نو بنا هغه سړی دغه هر څه هستي بنا په دونه وړه خبره ځان یې خفه کړو، خوشحالي له لاسه ورکړه. یو بل سړی په ډېره وړه خبره ډېر ضرر ورته رسېدلی و، ډېر مشکلات ورته رسېدلي و. نو بنا خوشحالي یا خفګان ته چې خاص معیار نه لري. د هر انسان د ژوند داستان قصه مختلفه وي، لکه څنګه چې انسانان مختلف دي، داسې د ژوند قصې، مشکلات او حالات سره مختلف دي. دا چې د ژوند غمونه، مشکلات بیانول او تشریح کول ناممکن کار او موږ نه غواړو چې په غمونو باندې خبرې وکړو. موږ غواړو څنګه له دې ځان خلاص کړو، څنګه کولی شو چې خوشحاله ژوند ولرو. انسانان په ژوند کې په دوه حالاتو کې ډېر زیات خفه وي. یو گذشته یا تیر ژوند، بل راتلونکی یا آینده. بعضې خلک همیشه د تیر ژوند په چرتو کې وي، په خیالو کې وي، په فکر کې وي. هغه خاطرې چې دی ورسره مخامخ شوی له هغو په اوس حالت کې متاثره ده او په هغو کې ډوب ده. دا چې له ښو خاطرو سره مخامخ شوی یا له بدو سره، هغه ځان ته مسله ده. خو دی همیشه په گذشته باندې تمرکز کوي، په حال کې چې ژوند کوي دا یې هیر وي. مثلا یو انسان د هغه په گذشته کې ډېر ښه ژوند درلود، اقتصادي پلو نه، ملګري، خوشحالي، هر څه. اوس یې وضعیت لږ خراب شوی اقتصادي پلو نه. دی همیشه فکر کوي چې یاره دا زما وضعیت ولې دا شو، داسې مې ملګري وو، ژوند مې وو، زندګي مې وو، احترام مې وو، دا و هغه. حال دا چې هر څه به وي، خو فقط د ده غرور یا د دغه تقاضا به لیک کمه شوي. نو بنا دی په گذشته کې لګیا وي، حال ځینې هیر وي. دوهم هغه ډول انسانان دي چې همیشه په راتلونکي کې فکر کوي. راتلونکي کې دا معنا چې له راتلونکي ډارېږي، له راتلونکي ویریږي. مثلا یو مامور ده یا یو کارمند ده یا یو څوک ده چې کار کوي، یو قرارداد کوي، د همیشه د اوس په وظیفې کې فکر نه کوي، د خپل د قرارداد په ختم کې فکر کوي، یا د خپل د کار په ختم کې فکر کوي چې دا ختم شو زه به څه کوم، دا کار که مې خلاص شو زه به څه کوم، یا دومره پیسې لرم که دا ختم شو زه به څه کوم. دغه ټول هغه مشکلات چې دی له اوسني ژوند نه محروم کړی دی او دی همیشه په راتلونکي کې فکر کوي. دغه د دې دوه ډولو انسانانو مقایسه داسې ده چې دا دواړه هم له یو بل نه فرق نه لري، توپیر نه لري. ځکه یو یې په گذشته کې لګیا ده، حال ځینې هیر ده، بل په راتلونکي کې لګیا ده، حال ځینې هیر ده. حال دا چې په اوس کې به دی خوري، څښي به، خاندي به، مورکۍ سره، خورکۍ سره، میرمنې سره، پلار سره، ورور سره، بل دوست ملګري سره، دې سره به ناست ولاړ کوي، مګر وی به بل چېرته. دا نه د اوس حالت په ژوند پوهېږي، نه د اوس حالت په لاسته راوړنو پوهېږي، او نه هم کومه لاسته راوړنه درلودی شي، ځکه دی بل چېرته ده. نو دا ډول انسانان پر ځای د دې چې پرمختګ وکړي، له کاروان سره مخکې لاړ شي، دوی پاته کېږي او غواړي د نورو خلکو د اوږو بار شي، ځکه دوی هدف نه لري، ځکه دوی په حال کې نه دي. په اوس حال کې څه وایي بعضې خلک متل کوي دا په حال کې نه ده. په حال کې یعنې په دې معنا چې اوس په حال کې نه ده، بل چېرته ده. نو دا په حال کې نه وي، نو دی هدف نه لري، نو دی به څنګه پرمختګ وکړي؟ دی یو په حال کې وي، یا دی مثلا کوم
خوب نه لري یا کومه دغه څه ورته وایي دا مینه نه لري یو جنون نه لري، دی فقط په تشویش، په ډار، په ویر او په ارمان کې ژوند کوي چې دا تباهي ده. دا تباهي ده. نو بنا موږ ته پکار ده چې موږ باید اهداف ولرو، ځان ته اهداف وټاکو، ځان ته موخې وټاکو، ځان ته امیدونه را ژوندي کړو او امیدونه هم ډېر قوي وي. باید توکل په رب العالمین وکړو. چا سبا لیدلی او چا ګذشته راوستلی، ګذشته خو لاړه تیر په تیرو پسې او سبا چا لیدلی نه ده. موږ په حال کې ژوند کوو، نو موږ باید په حال اوسي. نو توکل په رب العالمین باید سړی وکړي. خدای تعالی وایي چې تاسې ځان خوشحاله وساتئ، تاسې ځان له غمه لرې وساتئ، ځکه خفګان چې د ناهیلي رامنځته کوي او ناهیلي چې د کفر رامنځته کوي، د خدای تعالی له رحمت نه سړی نا امیده کېږي، ناهیلی کېږي. نو توکل په رب العالمین، هر څه به الله پاک ته سپارو. فقط د موږ هڅه پکار ده. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي او یو څه مو ترې اخیستي وي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان که چېرته مو خوښه شوي وي، هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مع السلام، خدای په امان.